دوستانو سلام. نن خپل درس مخکې وړو. زه فراد رضا یم او نن تاسو ته هغه لکچر مې چې شروع کړی و هغه مخکې وړم. اول ورته چې دی مو زده کړی و چې نمبر شته دي لکه نیچرل نمبرز، د هغوی شروع کېږي یو نه دوه درې تر انفینیټي یعنې بې حسابه پورې، او نوم مې ورته ایښی و نیچرل نمبر یعنې نیچرل نمبرز. بیا مو چې نیچرل نمبرز نه حساب کولو پوه شو چې یو نیم مشکلاتو ته دغه نمرې کفایت نه کوي، موږ باید خپل سپیس نور هم ستر کړو. نو ځکه مو چې د منفي نمرې په کار وي او منفي نمرې چې دی دلته وجود نه لري، ځکه مو نوې نمرې جوړې کړلې ځان ته چې هغه نوم مو انټیګرل نمبرز کېښولو چې هغه منفي انفینیټي نه شروع کېږي. منفي انفینیټي نه شروع کېږي، مخکې ځي منفي یو صفر یو دوه درې تر بیا مثبت انفینیټي پورې، او دغه نوم مو چې دی انټیجر ورته ویلی شي خلک، خو چې نمبر نه استفاده وکړو ځکه integral numbers. خو دغه مو چې دا نمرې مو چې اوس هغه کړې ځان ته جوړې کړلې چې په ریاضي حساب کې ډیفاین ورته وي چې د مو ډیفینیشن دی چې مو اوس کولی شو حل وکړو. نو ځان ته څوک فکر کوي چې بس هر چې مو حل کړل نوره ضرورت نور نمرو ته نه لرو، مګر تقسیم کې یعنې کسر کې کسر ورته یا مشکل پیدا کېږي چې موږ نمرې لاسته راوړو چې دغه نمرې او دغه نمرې منځ کې نشته. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دوه مرګلي دي، یوه معنا لري، په دوو تقسیموي کېږي 0.5 یعنې نیم، و نیم چې د مو کسو دغه ځایو کې نیم نه لرو، نو موږ چې د بل د خپل نمرې بخش نور هم باید ستر کړو چې اخکې چې دغه کومه والا نمرې یا دغه فراکشن چې په انګلیسي ورته وي ورکې وي، نو هغه نمره ته مو نومې کېږي د کیو. دغه خطونه چې دغه کس وي دغه د نمرو خاطر استفاده کېږي، ځکه تاسو وختې دغه رقم کیو وکسئ بس تاسو پوهېږئ چې مثال آینده کې ریاضي کې چې کوم نمبر یا کوم نمره یا کومه شمیره سره مو سره کار لرو ریاضي کې، ځکه دغه یعنې عادي کیو دغه رقم دی، نو ریاضي خاطره نمرو خاطره یو څنګ خط یو بل څوک تیروي. نو دغو کې دا هم منفي انفینیټي نه شروع کېږي. مثال تاسو کولی شئ وکړئ چې دوه په درې منفي یو په درې منفي نوره صفر یو نیم او همداسې مخکې تر انفینیټي پورې تاسو کولی شئ لاړ شئ. او دغه نمرو ته چې د په انګلیسي کې راشنل نمبر ورته وي، راشنل نمبر. او دغه کې اوس د کسرونه یا فراکشنز چې ورته وي په دغه کې دغه نمرو کې کولی شوي حل کړئ. نو اوس خو تقریبا داسې بریښ کې که مو نمرې مکملې شوي وي. یو څو زره کاله مخکې یونان کې هم سترو ریاضیدانانو فکر کولو چې همدغه راشنل نمبر سره به بس ټول مشکلات حل دي، ټول ریاضي سوالونه کولی شو دغه سپیس کې حل کړو. نو بیا پیتاگوراس یو ډېر مشهور ریاضیدان و فیلسوف و. هغه
شاګرد پیدا کړلو چې تاسې روټ دونه چې وباسئ یوه نمره ارڅي چې هیڅ آخر نه لري، یعنې یو اشاره څومره چې تاسې مخکې لاړ شوئ نو هغه تاسې د هغه نشو کولی چې مثال یو هغه فراکشن په حساب ولیکئ چې مثال پاس یو چی وي، مثال 2 کوز وي، 150 یا 152 دا رقم تاسې دغه نشو لیکلی. نو دا رقم نمرې ریاضي کې زیات شته دي. یوه نمره د پای د هغه تاسو ته وروسته در زده کومې چې چی پاره ده، دغه 3.1 بیا همداسې مخکې چې هېڅ آخر نه لري. یا مثال A د آیلر نمبر ورته وایي، دغه هم چې ده تقریبا داسې یوه نمره ده چې آخر نه لري. نو دغه نمرې هم اوس غواړو دغه کې ننباسو، یو خپل سپیس نور هم ستر کړو چې هغه سپیس ته مو ریل نمبرز ورته وایي. دغه نمرې چې د رقمي فراکشن نه لیکل کېږي نه، دغه ته ایرشنل نمبر ورته وایي. irrational number تی و دغه irrational number چې rational number سره یو ځای کو اور ستر اور لیکي و دغه کې چې ده منفي انفینیټي ده، منفي مثال 2 منفي 1 0 پای چې 3.1 یو نت آخر نه لري. ای یا مثال نور کوم نمبر نور نمبرونه هم شته دي چې مثال روت 3 هغه هم یو نمبر دی چې آخر نه لري تر انفینیټي پورې. خو دا شو ریل نمبر شول. نو اوس چې ده موږ باید داسې فکر وکړو چې نمرې مو مکملې شولې، نو اوس ضرورت نور نمرو ته نشته، بس همدغونې کولی شو هر څه حل کړو. دا خبره تقریبا صحیح ده. یو مشکل چې ده پاتې کېږي چې د روټ چې ده دغه چې تاسو ته بیا وروسته ښیم، تاسې کولی شئ ماشین حساب کې هغه لري یو سویچ دی روټ چې دوه نه وباسئ، تاسو ته خپله بیا معلومېږي چې دا نمره چې د آخر نه لري. مګر بیا صحیح چې روټ نه څه رقم کوي، څه رقم سوالونه خلک پیل کوي، هغه به تاسو هغه بل لکچر کې در ښیم. اوس به مخکې څو نو ریل نمبر نیمو تقریبا اوس ځان سره فکر وکړو ټول نمبر مو پیدا کړل، جوړ مو کړل چې هغه نه مو کولی شو اوس سوالونه حل کړو. مشکل چې کېږي، مشکل دا کېږي چې مودرن میتھمیټکس کې یعنې د نوي ریاضي کې یو نیم ریاضیدانانو ځان نه پوښتنه کوله چې ما داسې یوه نمره په کار ده، یعنې هغه نوم ایکس کې ږدو چې هغه سکویر کړو. سکویر معنا دا ده چې ایکس ضرب ایکس منفي یو راشي. و تاسو چې هر رقم نمره اوس دلته لګوئ منفي یو نه ارسي. مثال تاسو دلته ولګوئ منفي یو ضرب منفي یو بیا هم یو کېږي. و دغه چې ده و دا چې ده منفي یو نه ده. نو ریاضیدانانو کې داسې ریاضیدان تېر شو لکه آیله یا ګاوس آیله خو سویس و، ګاوس جرمنی و. نو هغوی چې ده یو ای جوړ کړو، دوی ځان سره داسې هغه فیصله وکړه چې وختې ای سکویر وکړو هغه همیشه باید منفي یو شي. یعنې ای هغه نمره ده چې سکویر سره وکړو
منفي یو جوړیږي. نو دوی دغه ای واخیستلو او ریل نمبرز نه مو چې دی چې ټول یو ځای کړلو نوم یې کېښو کمپلیکس نمبر. نو کمپلیکس نمبر کې چې دی هغه منفي انفینیټي ارڅي مثال 3 3 یو وبخښه منفي 3 منفي 3 منفي یو 0 یو همداسې تر بېشماره پورې. نو دغه سره کمپلیکس نمبر سره دا آخري نمبر دی چې موږ جوړ کړو. دغه په ذریعه اوس کولی شو ټول مشکلاتونه چې نمبر سره سروکار لري ریاضي کې تقریبا حل کړو. دغه نمبر نمره دی کمپلیکس نمبرز. بس اوس مو نمرې پوره کړلې. دا نمرې چې تاسو یې وکسوئ دا مو چې مهم دی چې دا مو زده کړې وي چې په پوه شوي وئ. او دغه نمرو نه بل لکچر کې خیر سره استفاده کوو چې مو سوال حل کوونه چې نمرو سره سروکار لري هغه وکړلی شو حل کړو. نور کوم سوال که چې لرئ ما نه سوال وکړئ کامنټ کې ولیکئ که تغییرات شوي ورته ووایئ. نور خدای ته مو سپارم تر بل وخته پورې. خدای پامان.